د کاناډا ټاکنې له نوملیکنې تر حکومت جوړولو. د وصال تلویزیون درنو لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. د کاناډا د فدرالي ټاکنو ځانګړې ټاکنیزه خپرونه ده. ټاکل شوې چې د اپریل په 28مه په کاناډا کې فدرالي انتخابات ترسره شي چې د دې انتخاباتو سیالۍ لپاره دوه ګوندونه له نورو وړاندې دي، لیبرال او محافظه کار. دوی به په خپلو منځونو کې ټاکنیزه سیالي ترسره کوي. د کاناډا د ټاکنو پروسه د دغه هېواد د ډیموکراتیک نظام بنسټیزه برخه ده چې د وګړو ګډون او استازیتوب ته زمینه برابروي. په کاناډا کې فدرالي ټاکنې حکومت جوړولو لپاره مهمې دي. د دې سیاسي پروسې له لارې د خلکو استازي او لومړی وزیر ټاکل کیږي او حکومت جوړیږي. دا چې په کاناډا کې د پارلمان غړي څرنګه انتخابیږي، لومړی وزیر څرنګه ټاکل کیږي او حکومت څه ډول جوړیږي. په دې خپرونه کې به دغه ټاکنیزه پروسه له پایله تر پایه په مکمل ډول ستاسو درانه حضور ته تشریح کړو. لومړی د نوماندۍ شرایط. مخکې له دې چې د دې پروسې په نور اړخونو خبرې وکړو، غوره دی چې په دې پوه شو چې په کاناډا کې وکیلان په کومو شرایطو سره کاندیدېږي. د کاناډا هر سیاسي ګوند باید په خپلو ټاکنیزو حوزو کې کاندیدان وټاکي. د کاندیدو لپاره لاندې شرایط ضرور دي چې یو نوماندې باید ولري. لومړی د کاناډا طبیعت ولري، دوهم 18 کلنې عمر یې پوره کړی وي، دریم په ټاکنو کې د ګډون حق ولري. دوی باید د نوماندۍ لپاره خپل اسناد وړاندې کړي چې پکې لږ تر لږه د 100 کسانو ملاتړ شامل دی او همدارنګه 1000 کاناډایي ډالر باید په تضمین کې ورکړي. د پارلمان غړي څرنګه ټاکل کیږي؟ ممکن تاسو سره سوال وي چې د کاناډا په ټاکنو کې خلک لومړی وزیر ته رایه ورکوي که د پارلمان غړو ته؟ دا هغه پوښتنه ده چې ممکن ډیرو سره ممکن اوسي. په کاناډا کې لومړی وزیر د انتخابېدو لپاره خلک د پارلمان وکیلانو ته رایه ورکوي. د هغوی په انتخاب بیا لومړی وزیر ټاکل کیږي. یعنی خلک یوازې خپله ټاکنیزه حوزه کې د پارلمان لپاره یو MP کاندید ته رایه ورکوي. هر ګوند یو مشر لري، لکه د لیبرال ګوند مشر، محافظه کار ګوند مشر او نور ګوندونه. دوی خپل کاندیدان د کاناډا په 343 ټاکنیزو حوزو کې نوماند کوي. رایه ورکوونکي چې د هر ګوند نوماندې خوښ وي یوازې په خپله ټاکنیزه حوزه کې کولی شي رایه ورکړي. که د هر ګوند کاندید له خپلې حوزې تر نورو ډېرې رایې واخلي، پارلمان ته رایه پیدا کوي. کله چې د ټولو ټاکنیزو حوزو پایلې راشي، بیا حسابیږي چې د کوم ګوند ډېرو غړو پارلمان ته لاره موندلې ده. که یو ګوند اکثریت څوکۍ وګټي، دغه ګوند مشر لومړی وزیر کیږي. خو که هیڅ یو ګوند اکثریت ونه لري، په دغه صورت کې اقلیتي حکومت جوړیږي چې د څو ګوندونو په مشوره به مخې ته ځي. لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړه، د کاناډا پارلمان 343 څوکۍ لري. که یو ګوند له 102 یا ډېرې څوکۍ وګټي، دا اکثریتي حکومت بلل کیږي، ځکه چې دغه ګوند بیا کولی شي په یوازې ځان قانون تصویب کړي او بالاخره حکومت جوړ کړي. ټاکنیز کمپاین. کله چې د سیاسي ګوند لخوا خپل استازي وټاکل شول، وروسته بیا وکیلان په خپله حوزو کې ټاکنیز کمپاین ترسره کوي. د ټاکنیز کمپاین موده له 30 څخه تر 51 ورځو پورې وي. په دې موده کې کاندیدان هڅه کوي څو خلک قانع کړي چې رایه ورکړي. کاندیدان خپل پروګرامونه وړاندې کوي، د خلکو د کورونو تر دروازو ورځي، غونډې جوړوي او مناظرې ترسره کوي. ټاکنې په کاناډا کې د ډیموکراسۍ بنسټ جوړوي. دغه پروسه ډاډ ورکوي چې خلک خپل استازي وټاکي او حکومت د خلکو ارادې ته ځواب ویونکی وي. رایه ورکول د هر کاناډایي وګړي لپاره یو مهم حق دی. په دغه هېواد کې د ټاکنو پروسه شفافه او ډیموکراتیکه ده او خلکو ته اجازه ورکوي څو له لارې خپل استازي وټاکي او د هېواد په راتلونکي کې ونډه واخلي. د کاناډا فدرالي ټاکنې چې د پارلمان د غړو انتخابولو لپاره ترسره کیږي، د دغه هېواد د سیاسي نظام مهمه برخه جوړوي. د دې پروسې تفصیل په لاندې ډول دی. لومړی د ټاکنو مهالویش. د کاناډا د ټاکنو قانون له مخې فدرالي ټاکنې باید د هرې دورې له پیل وروسته د 4 کال د اکتوبر په 3 دوشنبه ترسره شي. خو ګورنر جنرال د لومړی وزیر په مشوره کولی شي ټاکنې له ټاکنې نیټې مخکې هم اعلان کړي.
له دې وروسته د ټاکنو لپاره رسمي امرونه چې وړاندیزونه نومیږي صادریږي. دغه وړاندیزونه د ټاکنو افسرانو ته لارښوونه کوي چې په هره حوزه کې ټاکنې ترسره کړي. د رایې ورکولو شرایط: څوک کولی شي د کاناډا په ټاکنو کې برخه واخلي؟ د کاناډا هر وګړی چې لږ تر لږه 18 کلن وي کولی شي رایه ورکړي. رایه ورکوونکی باید خپل هویت او پته ثبت کړي. که څوک د رایه ورکوونکو په لیست کې نه وي کولی شي د ټاکنو په ورځ یا له هغه مخکې ځان ثبت کړي. د دې ترڅنګ د رایه ورکولو شرایط اړوند نور اضافي معلومات ستاسو کورونو ته په دې بڼه هم ستاسو کورونو ته دروړل کیږي. د کاناډا ټاکنې د کاناډا د ټاکنو د خپلواکې ادارې لخوا اداره کیږي. دا یوه بې پرې خپلواکه فدرالي اداره ده چې د ټاکنو شفافیت، محرمیت او ټولو رایې ورکوونکو مساوي حقوق تضمینوي. د ټاکنو لپاره نوملیکنه: په ټاکنو کې د ګډون لپاره باید وګړي مخکې له مخکې نوملیکنه وکړي. که چا مخکې نوملیکنه نه وي کړي کولی شي له لاندې ذکر شویو لارو خپله نوملیکنه وکړي. لومړی آنلاین د ټاکنو د کاناډا ویب سایټ ته تلل او هلته نوملیکنه کول. د کاناډا د ټاکنو سیمه ییز دفتر کې نوملیکنه کول. د ټاکنو په ورځ که چا مخکې نوملیکنه نه وي کړي کولی شي د ټاکنو په ورځ د رایې ورکولو مرکز ته ورشي، هلته خپل هویت ثبت کړي او نوملیکنه وکړي. رایې ورکول: رایې ورکول د ټاکنو تر ټولو مهمه برخه ده. د کاناډا هر وګړی چې د دغه هېواد تابعیت ولري، عمر یې 18 او له 18 کلونو لوړ وي، د رایې ورکولو قانوني حق لري. پر شرایطو برابر کسان د ټاکنو په ورځ کې خپل ټاکلي ټاکنیز مرکز ته ځي او رایه ورکوي. که څوک نشي کولی د ټاکنو په ورځ رایه ورکړي کولی شي له ټاکنو مخکې په ټاکل کېدونکو ورځو کې خپله رایه وکاروي. هر هغه څوک چې د کاناډا طبیعت لري کولی شي د رایې ورکولو مرکزونو ته لاړ شي او هلته رایه ورکړي. خلک څو ورځې کولی شي رایه ورکړي. د رایې ورکولو 3 انتخابونه دي. لومړی اصلي ټاکنیزه ورځ. دا هغه ورځ ده چې رسما د ټاکنو لپاره ټاکل کیږي. خلک کولی شي له سهاره تر ماښامه رایې ورکولو مرکزونو ته ورشي او خپلې رایې استعمال کړي. د رایې ورکولو لپاره له ټاکنو مخکې ټاکل شوي ورځې، دا معمولا د ټاکنو له رسمي ورځو مخکې 4 ورځې وي. هغه کسان چې نشي کولی د ټاکنو ترسره کېدو په اصلي ورځ رایه وکاروي کولی شي په دې ورځو کې د رایې اچونې مرکزونو ته ورشي او خپله رایه استعمال کړي. د پوسټ له لارې رایه ورکول: که څوک له هېواده بهر وي او په حضوري ډول په ټاکنو کې برخه نشي اخیستلی کولی شي له ټاکنو مخکې د پوسټ له لارې د رایې ورکولو حق ترلاسه کړي، خو د دې لپاره باید مخکې نوملیکنه یې کړې واوسي. د رایو شمیرنه او پایلې: کله چې ټاکنیز مرکزونه وتړل شي د رایو شمیرنه پیلیږي. ټاکنیز افسران رایې شمیري، پایلې ثبتوي او بیا یې اعلانوي. که چیرې پایلې مساوي وي بیا شمیرنه ترسره کیږي. د حکومت جوړول او د لومړي وزیر ټاکنه: کله چې ټولې رایې وشمیرل شي او معلومه شي چې د دغه ګوند اکثریت څوکۍ ګټلي یا تر نورو مخکې دی، د ګوند مشر یې د ګورنر جنرال لخوا په رسمي ډول لومړی وزیر اعلانیږي، ځکه چې ګورنر جنرال د پاچا استازی دی. دا پروسه عموما د ټاکنو له پای ته رسیدو یوه یا څو ورځې وروسته بشپړیږي. هغه سیاسي ګوندونه چې د پارلمان د ډیرو څوکیو ګټونکي وي د حکومت جوړولو حق ترلاسه کوي. که یو ګوند له 343 څوکیو څخه 122 څوکۍ ونه ګټي په هغه صورت کې به څه ډول حکومت جوړیږي؟ د بیلګې په توګه که یو ګوند 155 څوکۍ وګټي په دې صورت کې بیا په یوازې حکومت نشي جوړولی او په یوازې قانون هم نشي تصویبولی، بلکې هره کړنه چې ترسره کوي د نورو ګوندونو په مشوره به ترسره کیږي چې دغه ډول حکومت ته اقلیتي حکومت وایي. اقلیتي حکومتونه څه ته اړتیا لري؟ باید له نورو ګوندونو سره موافقه وکړي. که نور ګوندونه ورسره همکاري ونه کړي نو حکومت له منځه تللی شي او ممکن نوي انتخابات هم وشي. اقلیتي حکومتونه اکثرا ثبات نه وي، خو اقلیتي حکومتونه نورو ګوندونو ملاتړ ولري کولی شي څو کاله هم دوام ومومي، لکه د جسن ټروډو حکومت. په 2019 او 2021 ټاکنو کې لیبرال ګوند مشر جسن ټروډو اقلیتي حکومت جوړ کړ.
ځکه چې ګوند یې 170 یا تر دې ډېرې څوکۍ ونه ګټلې چې د اکثریت یا خپلواک حکومت لپاره ضروري شمیرې دي، خو تر نورو ګوندونو ډېرې څوکۍ یې لرلې، نو د حکومت جوړولو فرصت ورکړل شو. که په کاناډا کې یو ګوند 170 څوکۍ وګټي، کولی شي په یوازې ځان قوانین تصویب کړي او حکومت جوړ کړي. په کاناډا کې افغانان هم په پراخه توګه میشت دي. هغه افغانان چې د رایې ورکولو شرایط لري باید په پراخه توګه ټاکنو کې برخه واخلي. هر ګوند چې خوښ و رایه ورکړي او د کاناډا په سیاست کې ښکیل شي. په ټاکنو کې ګډون وکړئ، ستاسو رایه ستاسو ځواک دی. مننه چې تر دې دمه مو خپرونه راسره لیده. هیله لرم چې په دې خپرونه کې مې د کاناډا د انتخاباتو اړوند هغه پوښتنې حل کړي اوسي چې ستاسو په ذهن کې وي. تر بیا مو الله مل شه.